الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع ومسؤول عن رعيته الحديث. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. دغه آیات کریمه چې موږ تاسو واورېدې په دې کې عظیم مسؤلیت ذکر دی د انسان لپاره الله جل جلاله یو لوی مسؤلیت او یو حکم ذکر کړی دی. نو موږ تاسو چې دلته راغلي یو و دې مبارک مجلس ته نو د دې لپاره چې موږ تاسو د علماء کرامو بیانو ته متوجي سو یو شی ورڅخه زده کړو کم احکام یا مسائل چې ذکر کړي دې ته ښه متوجي سو. دا هر خبره چې هر استاد کوي دا یقیني ډیره قیمتي ده که موږ تاسو ورته متوجي سو. اوس دغه آیات کریمه دا که سړی یقینا ډیر په جوور فکر ورته متوجي سي یو لوی مسؤلیت د هر انسان پکښې ذکر دی. اوس ګوره الله رب العزت وایي په دې آیات کریمه کې یا ایها الذین آمنو اے ایمان والاو. ګوره الله رب العزت د ټولو کائناتو رب موږ او تاسو ته غږ کوي. ګوره موږ ته आवाज کوي وای ای زما بندگانو ای مؤمنانو. نو مؤمنان به دغه په جواب کې څه وایي؟ ګوره په دې آیات کریمه کې आवाज څوک کوي؟ الله رب العزت کوي. وچاته کوي؟ وخپل خاصو بندگانو مؤمنانو ته کوي. څه ورته وایي؟ وای ای مؤمنانو. مؤمنان به په جواب کې ورته وایي چې لبیک یا ربي الهي څه راته وایه؟ څه وکړو الهي؟ الله راته وایي چې قو انفسکم و اهلیکم نارا. ځانونه وساتئ خپل کورنۍ وساتئ نارن د اور څخه. دغه درته وایي. کله چې دغه آیات کریمه نازل شو حضرت عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه دغه آیات کریمه په تفسیر کې یا د تفسیر لپاره د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه پوښتنه کوي وای اے د الله پیغمبره نقی انفسنا فکیف باهلینا. موږ خو ځانونه ساتو د اهل یا د کورنۍ د ښځې او اولاد د هغو ساتنه بیا څنګه ده؟ الله خو راته وایي دا کار وکړئ. دا حکم دی د الله رب العزت پر هر چا باندې. شی واورئ. الله وایي ځانونه وساتئ اولادونه وساتئ. عمر رضی الله عنه ورته وایي وایي ځانونه خو ساتو اهل څنګه ساتل کیږي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک په جواب کې ورته وایي وای دا رقم ساتل کیږي چې دوی ته به هغه اشیاء ورشي هغه کارونه به ورشي چې هغه حرام او ناروا دي. ته به ورته وایي چې دا پلانې کار چې دی دا حرام دی، پلانې کار حرام دی، دا مه کوه. دا پلانې عمل چې دی الله یې زموږ څخه غواړي
دا بیا وکه. اوس نو سړی چې یو چا ته ښه کار وښیي، یو څوک د بدۍ څخه راګرځي، دا خو داسې څوک به وي چې خپله به په خبر وي. که سړی خپله خبر نه وي نو بل څوک به څنګه خبر کړي؟ نو اول پر موږ تاسو باندې لازمي دا ده چې د خپل ځان اصلاح وکړو، خپل ځان خبردار کړو، خپل ځان پوه کړو. هر سړی د خپل ځان مسؤلیت لري. ځان به خبره. حضرت علی رضی الله تعالی عنه مبارک دغه آیات کریمه په تفسیر کې وایي وَيَعَلِّمُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ، تاسو خپل ځانو او خپل اولادو ته خیر ور زده کړئ، خپل هم تعلیم وکړئ، په خپل بچانو باندې هم تعلیم وکړئ. دا د هر سړي مسؤلیت دی. دا به څوک نه وایي چې هر سړی نو عالم نشي جوړېدلی. دا خبره به نه کوي. هر سړی مسؤل دی. دا نه معنا چې خامخا به هر سړی مولوي صاحب جوړېږي، یا دومره اندازه چې تا ته حلال و حرام معلوم سي، تا ته حق او باطل معلوم سي، دونه پر تا باندې خامخا لازمي دي. هغه فرائض چې الله رب العزت قرآن پاک کې پر موږ باندې فرض کړي دي، په دې باندې ځان خبرول دا زموږ ستاسو عظیمه وظیفه ده. نو ګورئ په دغه آیات کریمه کې الله رب العزت دا حکم ذکر کړی دی. شو ورته متوجه سي، ګرده واورئ. دا حکم ذکر کړی دی چې پر هر سړي باندې دا فرض ده چې دی به په خپل ښځه باندې او په خپل اولاد باندې دې ته به دیني په اصطلاح تعلیم او تربیت ورکوي. دا مفسرینو مبارکانو دا خبره د دغه آیات کریمه په تفسیر کې ذکر کړې ده. شو ورته متوجه سي. دا د هر سړي فریضه ده، دا د پر ذمه باندې لازمي ده. لکه ګوره لکه څنګه چې لمونځ دا عقیده موږ ورته لرو چې دا پر موږ باندې فرض دی، روژه را باندې فرض ده، زکات را باندې فرض دی، حج را باندې فرض دی، په خپل وخت کې جهاد کول را باندې فرض دی، او داسې نور حکمونه چې الله رب العزت قرآن پاک کې ذکر کړي دي. یو د الله د فرائضو څخه چې په قرآن کې الله ذکر کړي دي، یو د هغو څخه دغه شی دی. دا هم فریضه ده چې خپله به هم سړی تعلیم کوي، ځان به پوه کوي په حلال و حرامو باندې، او کم فرائض چې د انسان پر ذمه باندې، او خپل ښځه او اولاد دا به هم خبروي. د دې دپاره به کوشش کوي. دا زموږ ستاسو ټولو ذمه داري ده. بزرګان وایي دا خبره علامه علوسی رحمه الله د دغه آیات کریمه په تفسیر کې روح المعانی کې را نقل کړې ده. وای صلحاء او نیکان وای د قیامت په ورځ به د هغه سړي ډېر سخت عذاب وي چې د کورنۍ د ښځه او د اولاد په جهالت کې زندگی کوي. ناپوهان وي، هیڅ نه ورته معلومیږي، په کاروبار یې خوشحاله کیږي، په دنیوي پرمختګ یې خوشحاله کیږي، او په دیني امورو یې باید سر نه ګرځي. نو شی واورئ، دا د بزرګانو خبره ده چې په ورځ د قیامت به ډېر سخت عذاب د هغه چا وي چې د هغه کورنۍ په جهالت کې او په ناپوهۍ کې زندگی کوي. دا یو. دوامه خبره واورئ، د قیامت په ورځ باندې حدیث دی امام بغوی رحمه الله تعالی په خپل کتاب شرح السنه په دې کې را نقل کړی دی د حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما څخه. په دغه حدیث کې وایي اے مور پلاره دا خبره واوره د اولاد په باره کې، اے سړی دا خبره واوره د خپل ځان په باره کې، د خپل اولادو په باره کې. وای د قیامت په ورځ به الله جل جلاله دغه سړی، دغه مور پلار، دا به الله جل جلاله راوغواړي، ورته وبوایي وای ولې مو د خپلو اولادو ته نیکه لار نه ورښول، ولې مو حلال و حرام نه ورښول؟
ولې هغه حکمونه الهي چې د الله رب العزت پر تاسو باندې ایښي وه، الله وایي ما در باندې مقرر کړې وه، دا مو ولې نه ورښول؟ دا ګوره دا پوښتنه دا د هر سړي څخه کړي، دا پوښتنه در سره واخلئ، دا په ذهن کې ټینګه ونیسئ. که چیرې الله رب العزت زموږ د اولادو په باره کې د قیامت په ورځ زموږ څخه پوښتنه وکړي چې ولې مو دوی نه دي خبر کړي، جواب یې پیدا کړي. دغه رقم په دغه حدیث مبارک کې پیغمبر علیه السلام وایي بیا هغه اولادونه را وغوښتل شي، وایي تاسو ولې د دې مور پلار دا نیکې خبرې نه قبلولې؟ ولې مو غوږ نه پرېښودی؟ ولې مو نه عملي کول؟ نو ګوره پلاره مه مایوسه کېږه، ته چې کوم تقریر او بیان کوې خپل زوی ته، د خپل زړه خلوص ورته ښکاره کړه، نیکه لار ور وښیه، مدرسې ته یې واستوه، علماو ته یې واستوه، صلحاو ته یې واستوه، هغه خپل د زړه غم شریکي ورسره وکړه. د قیامت په ورځ به بیا ستا دپاره یو دلیل وي، الله ته به ویلی سي چې یا الله ما خو در خپله وسه خواري ورسره وکښله. نور نو دی خپل کار، ته خپل چوپاني کوه، ته خپل هغه کومه ذمهداري چې الله پر تا باندې ایښې ده هغه پوره کړه، نور نو بیا د ده کار دی. که دی ستا خبره ومني خو کامیابه به سي، او که ونه منل د قیامت په ورځ به بیا دی مسؤول وي. نو زما د دې ټولو خبرو خلاصه همدا سول چې زما ورونو موږ تاسو ټول مسؤول یو. دا د الله د پیغمبر خبره ده، کلکم مسؤول ومسؤول عن رعیته. هر سړی د خپل ځان مسؤول هم دی، د خپل ځان، د خپلو سترګو، د خپلو لاسو، د خپلو غوږو، د خپلو پښو. سترګې دې په چش کې استعمال کړئ، خولې دې په چش کې استعمال کړئ، غیبت پکې، بهتانونه وایه، پر اسلامي نظام لګېږي، پر علماو لګېږي، او په دا رقم نور په غوږو باندې دغه خبرې اورې، په لاسو باندې څه کوې. دا هر څه چې دی دا ته مسؤول یې، اوس یې په کنټرول کې واخله، ورته متوجه سه. د خپل اولاد، د خپلې ښځې، د خپلو اولادو دیني تعلیم او تربیت پر تا فرض دی، لکه دا فرض لمونځ. دغه آیات کریمه چې ما تاسو ته ووایه، دا مفسرینو مبارکانو د دغه آیات شریف څخه دا مسئله استنباط کړې ده. نو مطلوب مې دا و چې موږ تاسو متوجه سو خپلو ځانو ته او خپلو مثال اولادو ته، لکه څنګه چې په دنیا کې ګوره دغه کوم مور پلار چې د خپل بچي سره د خپلو اولادو سره خواري وکښل، نن یې تاسو وینئ چې یا د حفظ یا د قرأت یا په اصطلاح فاضلان جوړېږي یا مفتیان جوړېږي. څونه د خوشحالۍ مقام دی، لوی عظیم مقام به بیا او عظیمې مرتبې به بیا په ورځ د قیامت باندې هم داسې موږ تاسو ته ګورو. الله رب العزت به دوی ته لوی لوی انعامات ورکوي، الله رب العزت به همداسې وساتي. نو موږ تاسو به د خپل ځان سره دا فکر کوو، د خپل ځان په فکر کې به هم د خپلو اولادو الله رب العزت چې د نیکو اعمالو توفیق راته نصیب کړي. واخر دعوانا الحمدلله.